د بخونکي او مهربان خدای تعالی سختن لستر نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړم د انډس نیوز نتورک سره د سوات او ملکن ډیویژن مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد نن د عیسوي کال 2022 د اکتوبر د میاشت 14 نیټه د زیارت ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د وړمبۍ خور د 14 نیټې سره سمون خوري د ټولو ناول د خبرونو سرټکی صوبه کې د روانو پروژو په اړه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان څرګندونې سوات کې د امن او امان د خرابو حالاتو په اړه د مولانا فضل الرحمن لخوا په صوبایي حکومت او وزیر اعلی محمود خان نیوکې کوزدر کې د پی ډی ایم ای ډسټریکټ کوارډینیټر عبدالله روغانی د تیر سیلاب او سیلاب ځپلي اولس د مرستو په اړه خبرې اترې डी एस पी لیگل کوزدر رشید احمد لخوا د تیمرګری تانې خصوصي دوره کول شانګله کې د حفاظتي ټیکاجاتو په اړه د डी ایچ او ډاکټر شوکت سلیم خان مهم پیغام او د سین صوبې نوري آباد سیمه کې گاډي کې د اور لکېدو لکبله د ماشومانو په ګډون د 13 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکول د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شاندمې نه پس ملتیا مو کوي نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړي شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرش خیلا سوات ایچ بی گروپ آف کمپنیز ایچ بی کارپیٹس اینڈ فرنیچرز ایچ بی فوم اینڈ پردہ ایچ بی ٹائلز اینڈ سینیٹری HB Telecom Services HB Group of Companies Mata SWAT Hira Girls School and College Baghderi Road Sambat Mata SWAT Khaybar Electronics Mohammad Khan Bazar दुकान नंबर 48 मटा SWAT او اوس د خبرونو تفصیل د سازشونو سربیره د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت ورځ تر بله په زیاتېدو دی امپورټډ حکمرانانو د اولس باور بایللی او د راروانو ټول ټاکنو په نتیجه کې به د پښتونخوا په شمول په مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړو یا د څرګندونې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان د دیر او بنو سیاسی مشرانو په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت دوران شمولیتی غونډې ته خپلو خبرو اترو کې کړي او زیاته کړې ده چې د مالی مشکلاتو سربیره صوبه کې به عوامي منصوبې همدغسې روانې ساتلی شي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د خپل تحصیل نیمه برخه ترهګرو ته پرېښودې ده یا د څرګندونې د جمعیت العلماء اسلام ستر مشر او قائد مولانا فضل الرحمن خپل یو بیان کې کړي او زیاته کړې ده چې له دې کبله دا وخت د سوات اولس د ویرې او طرحې سره مخ شوی دی تپوس کوم چې په سوات کې وزیر اعلی صاحب خپل تحصیل نیمه برخه د ټوپکیانو ته ولې پرېښې ده نن په سوات کې امن ولې نشته نن خلک په لړزان خوف کې دي خو یاد وساتئ زه تمامو پښتنو ته وایم د سوات دی راواخله تر باجه وړه تر وزیرستان او ډیره اسماعیل خانه پورې په تمام پښتونخوا کې به قوم انشاءالله له ملک سره ولاړي له آئین سره به ولاړي له امن سره به ولاړي او هېڅکله به دا وطن بدمنۍ ته پرېږدي डी एस पी لیگل کوزدر رشید احمد د تیمرګری تانې خصوصي دوره کړې او د تانې شپږ میاشتني ریپورټ کتلو سربیره سیمه کې د پولیسو د کارکردګۍ په اړه د عملې سره په بشپړه توګه خبرې اترې هم کړې دي د کوزدر نه زموږ همکار نواب بادشاه موږ سره
دا وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی. جی نواب پادشاه د ډي اس پی لیګل کوزدیر د تیمرګرې تاڼې دورې په اړه موږ سره خپل دغه تفصیلات شریک کړي. جی بالکل نن ډي اس پی لیګل کوزدیر رشید احمد د تیمرګرې تاڼې وزټ وکړو او هلته یې د تاڼې د 6 میاشتو کارکردګي رپورټ هم وکتو چې په هغې د اطمینان اظهار وکړو. په دې موقع د تیمرګرې تاڼې سټاف سره ډي اس پی لیګل خبرې اترې هم وکړې. خپلو خبرو اترو کې ډي اس پی رشید احمد وویل چې پولیس کله هم په صحیح طریقه خپل ډیوټي سرته رسوي نو په علاقه کې په جرایمو کې ډېر زیات کمی راځي او د علاقې د خلکو اعتماد اله برقرار ساتلی شي چې شپه ورځ پولیس د هغو خدمت خپل ډیوټي وګڼي. هغه زیاته کړه چې تیمرګره تاڼه د کوزدیر د ټولو نه اهم سټیشن دی، لہذا سټاف له پکار ده چې خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې سرته ورسوي. په دې موقع ډي اس پی د تاڼې د نوي زیر تعمیر بلډینګ هم وزټ وکړو او د کار جایزه یې واخیستله. جی ډیره مننه نواب بادشاه موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. د قدرتي آفاتو سره د مبارزې ایالتي ادارې پی ډي ایم اے ډسټرکټ کوارډینیټر عبدالله روغاني لویردیر کې د تیر سیلاب د نقصاناتو او زیانمن شوي ولس سره د حکومتي مرستو په اړه انډس نیوز نیټورک سره خصوصي خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. په 26 اگست باندې چې کوم سیلاب لویردیر کې راغلی و نو هغې کې پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ زموږ ټیم او د ډسټرکټ دیر لوور چې کوم ډیزاسټر مینجمنټ یونټ دی هغوی ورسره به شمول د هغوی ټول څومره چې اتھارټیز دي د هغوی د انتک منډې ترړې او محنت نه بعد ریپورټس چې کوم دي نو هغه راجمع شو. سروے چې کوم دی نو اول هغه مینول روانه وه، بیا منځ کې پروینشل گورنمنٹ چیف سیکرټري صاحب هغې له یو میکانزم جوړ کو ډیولپ یې کو او هغه ډیجیټل طرف ته لاړه. آل دو د هغې نه مخکې په ډسټرکټ کې څه کار شوی و خو بیا دا ډیجیټل کېدو نه پس چې کوم دی نو هغې کې نور هم فردر کارونه شروع شو او په هغې حواله باندې 1026 چې کوم دی نو دا هاوسز ډیمیجز راغله. هغې نه علاوه کم دلته چې کوم ډیت کیسز راغلي وو مړي شوي وو نو هغه 12 او 12 هغه چې کله کمپلیټ شو نو بیا د دې منځ کې دا خبره وشوه د ډیجیټل ایپ د جوړېدو سره سمه چې پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي بعد د خیبر بینک کې پی سره هغې یو ایم او یو ساین کړه او دا خبره پکې راغله چې بای څومره کله دا پروسس ټول کمپلیټ شي د هغې نه پس به دا لاړ شي تھرو ډیجیټل ایپ یو ډیشبورډ هغې ته ډیولپ شو. هغه دلته د ډي صاحب ورسره اسسټنټ کمیشنرز او بیا فردر په پروینشل گورنمنټ ته او ایون بیا فیډرل گورنمنٹ ته مغه ځي نو هغې کې دا خبره وشو چې یاره خیبر بینک سره ایم او یو چې کله وشوه نو دا فردر چې ارڅه کمپلیټ شي دا پروسس کمپلیټ شي دا ډیټیل به لاړ شي پېښور ته او د هغې ځای نه به خیبر بینک چې کوم دی نو دا ډیټا واخلي او هغوی به دلته بیا په لوکل سټیشنز کې خیبر بینک به معاوضې ټولې هغوی جمع کوي ورکوي به. د دې نه مخکې صرف چې کوم ډیت کیسز زموږ سره راغلي وو هغې کې مونږ څلور ته چې کوم دی هغې کې 10 लाख روپۍ نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ هغوی مونږ ته رالیږلي وې فیډرل گورنمنټ او 3 लाख زمونږ دلته خپلې وې د 22 اګست پورې مطلب چې کم د دې نه مخکې شروع شوي وه نو هغه مونږ هغې کې 4 کسانو ته پیمنټس کړي دي باقي پاتې د هغه په پروسس کې دي اوس کېږي. دې نه علاوه د فصلونو چې کومه سروې ده نو هغه تقریبا کمپلیټ ده نو انشاءالله هغې کې هم زر تر زره به خیبر بینک دا پروسس کوي چې دا ټول خلک به هغوی راغواړي اکاونټس به ورته کولاوهي او هغوی ته به په یو شفافه طریقه باندې پیمنټس ټول کېږي. د ویکسینو د لارې د ناوړه رنځونو مخه نیول کېدلی شي. همدغه وجه ده چې شانګله کې د حفاظتي ټیکهجاتو نگرانی زه پخپله کوم. صوبه کې د توسعی پروګرام برای حفاظتي ټیکهجات مرام ته رسولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یادې څرګندونې ډي ایچ او شانګله ډاکټر شوکت سلیم خان تحصیل هیډ کوارټر پورن کې میاشتني ریویو میټینګ دوران کړي او زیاته کړې ده چې په دې لړ کې لم لیټ او له فرایضو څخه غفلت به په هیڅ حال کې هم برداشت نه کړی شي او په ولس یې غږ کړی چې د خپلو بچو د حفاظتي ټیکهجاتو کورسونه ترسره کړي. په دې موقع ډسټرکټ مانیټرینګ افیسر نجیب خان او کوارډینیټر ډاکټر عبدالخالق په شانګله کې د ای پی آی پروګرام په اړه ګټورې خبرې اترې هم کړي. د صوبه سند نوري آباد سیمه کې په یو بس کې
د اور لګېدو له کبله 18 سیلاب متاثرینو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ابتدایي معلوماتو تر مخه اور بس کې د ایر کنډیشن د شارټ سرکټ له وجې لګېدلی. د سین وزیر اعلی د پیښې په اړه نوټس اخیستی او د اړوند ادارو څخه یې ریپورټ هم غوښتلی. تفصیلاتو تر مخه کراچۍ سره نږدې نوري آباد سیمه کې د سیلاب متاثرینو په یو بس کې ناڅاپه اور لګېدلی چې په پایله کې 18 سیلاب ځپلو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د کراچۍ نه زموږ د همکار عرفان خټک په وینا په مړو شوو کسانو کې 9 زنانه او 8 ماشومان شامل دي. د سیند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د یادې پیښې په سختۍ سره نوټس اخیستلی او د اغېزمن شوو کسانو د مدد او مرستې کولو سربیره یې د پیښې په اړه ریپورټ هم طلب کړی دی. نوموړي د مړو شوو کسانو په ناڅاپي مړینه خواشیني هم ښودلې. دا او تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.